سلامونه احترامات ملګرو، الله پاک دې وکړي چې ټول د روغ او جوړ یې. بخښنه غواړم دغه ویډیو لږه ځنډ هم شوله، خو بیا هم د افغانستان چې کوم دغه درې اړخیزه سیریزو په دغه کې دغه پرفارمنس کومو لوبغاړو ته حق ورکول کیږي، کوم لوبغاړو ته چانس ورکول کیږي، چا سره ظلم کیږي، تاسو په خپله دغه هر څه وینئ. خو دا چې کوم ډلبازي چې کوم د لوبغاړو حق خوړل کیږي، کوم لوبغاړو سپورټ کیږي، کوم لوبغاړو آواز اوچتول کیږي، ګورې د افغانستان کې ډېر خلک داسې شته چې د کوم یو لوبغاړی ښه پرفارمنس نه کوي، بس د هغې لوبغاړي په باره کې به داسې ښه پوسټونه ورته کوي چې چانس ورته ورکول شي. ګورې فضل نیازي ته یوه لوبه کې چانس ورکول شوی دی، شاهد کمال ته یوه لوبه کې هم چانس نه ورکول شوی. کریم جنت دوه لوبې وکړلې، اولنۍ دواړو لوبو کې کم پرفارمنس ونه کې کېنول شو، از فضل نیازي راغی، فضل نیازي یو اوور یې صرف ورله ورکې، بیا د هغې نه پسې 14 رنزه کړي وو. نو چې په هغې لوبډله کې چې کم وخت کې پریشر، نو هغې وخت کې فضل نیازي راوتې چې هغه داسې ښه بیټنګ ونه کې. خو ګورې په یوه لوبه کې نه معلومیږي. ګورې کریم جنت ته موږ ډېر زیات چانسونه ورکړي دي. ګورې یوه لوبه کې هم پرفارمنس نه کوي، کوم یو کس چې پرفارمنس نه کوي ولې ورله دومره چانسونه ورکوي؟ عزیز الله فضلي او هغه د کورنۍ لوبغاړي نه پرېښودل، خو موږ ټول د عزیز الله فضلي ملاتړ نه دی کړی، دا صفا خبره وي. ګورې اوس اصغر ستانکزی دی، اصغر ډېر ښه پلیر دی، زه د لویم اصغر ډېر زبردست پلیر دی، خو چې کوم یو لوبغاړی پرفارمنس نه کوي، که هغه اصغر یو که نایب وي، کېنول پکار دي. موږ افغانستان ته میچونه ګټل پکار دي. موږ د لوبغاړو دپاره نه یا د ما د ګلبدین ولوبېږي یا د ما د اصغر ولوبېږي یو داسې بل لوبغاړی ولوبېږي، که هر یو لوبغاړی پرفارمنس نه کوي کېنول پکار دي، نورو ته موقع ورکول پکار دي. دوه لوبو کې موقع ورکول پکار دي، که دوه لوبو کې پرفارمنس نه کوي نو کېدی نه وي. ګورې نوین الحق یو ځوان لوبغاړی څومره ښه پرفارمنس وکړي. شاهد کمال ته اوسه پورې موقع نه ده ورکول شوې. شاهد کمال هم بالر دی، داسې نه چې یو صرف په چپ لاس بیټینګ کوي، سره بیټینګ، هغه سپینر بالر هم دی. زمونږ افغانستان کې زیاتره خلک کرکټ ګوري، خو په کرکټ نه پوهېږي چې کوم لوبغاړی استعداد لري. هر یو راځي د خپلې د کورنۍ غړو ملاتړ کوي، داسې نه کوي چې د افغانستان ملاتړ وکړي. ګورې که هغه نایب وروړي پرفارمنس نه کوي کېدی نه، که هغه اصغر وروړي پرفارمنس نه کوي کېدی نه، که هغه ګورې اصغر یو خبر د لوکم د اصغر په باره کې که نه او د نایب په باره کې، هغه دواړه لږ اکسپیرینس لري. که یوه لوبه کې ونه لوبېږي، لوبه ونه کړي، پرفارمنس ونه کړي که نه، بله لوبه کې ښه پرفارمنس کوي. خو کریم جنت یې موږ نه منو. ټولو افغانانو ته د زړه نور شین کړی. اصغر ورور نه هیله کوم چې د میچ د پیس دپاره خپل ورور مه لوبوه، دا ډلبازیانې مه کوئ. ګورې ته زمونږ ګورې که هغه شاید دغه راشد خان کپتان دی، خو ته هم ورسره کپتان یې، ستا دومره زور رسېږي چې ته خپل ورور ولوبئ، د هغې وجه دا ده چې ته یې لوبئ. ګورې که هغه ته پرفارمنس نه کوي، د اصغر ورور نه هیله کوم کښېنه، ته هم کښېنه، که نایب پرفارمنس نه کوي هغه دې هم کښېنې، که هر یو کس پرفارمنس نه کوي کېدی نه. ګورې موږ دغه څو میچونه وبیلل، دغه 2 میچونه مو وبیلل، اسانه چې موږ سره په دنیا کې ښه بالران شته. بعضې ورونه به وایي دا پیج د تیز بالرانو دپاره جوړ دی، خو چې تیزو دپاره جوړ دی، ضیا شریفي ته ولې موقع نه ورکول کېږي؟ وفادار ته موقع نه ورکول کېږي؟ وفادار چې هلته راځي په شمشاد کې یوه ویډیو کوي، هلته وایي زه زخمي یم. نه دی زخمي، څنګه زخمي دی؟ خو د کرکټ بورډ د لاس آواز نشي اوچتولی. یو قسم ښه بالران موږ لرو. ګورې موږ ځوانانو همیشه ملاتړ کړی دی. رحمان الله ګربز ګورې 3 لوبې کړي، 2 کې ښه پرفارمنس کړی، یوه لوبه کې پرفارمنس ونه کړی. دغسې هر یو کس چې پرفارمنس کوي نو موږ یې پوره ملاتړ کوو. د ټولو نه هیله کوم د حق دپاره آواز اوچتوئ، د خپلې کورنۍ د غړو دپاره نه. موږ نه کوم لوبغاړي پسې بد وایو، اصغر هم زما ویاړ دی، نبي هم زما ویاړ دی، راشد هم زما ویاړ دی، هر یو که هغه نایب ورور دی، خو باید د افغانستان دپاره ټول لوبه وکړي. ځوانانو ته موقع ورکول شي. ځوانان د نوین الحق ته موقع ورکړی، ښه پرفارمنس یې کړی دی. خو دا ته نه هیله کوو د کپتان صاحب نه، راشد خان صاحب نه، چې باید کریم جنت ته نور موقع نه ورکوي. را دې شي کورني کرکټ دې وکړي، کورني کرکټ کې که چېرته ښه پرفارمنس وکړي بیا دې بهر ولیږي. ټول نه هیله کوم چې د حق ملاتړ وکړئ. د ګرانو افغانانو ورونه د الله په امان.